لومړی راکټ څه وخت او چا فضا ته واستاوه؟ لومړی راکټ شوروي اتحاد چې هغه وخت یې USSR ورته وایه فضا ته واستاوه. د دې راکټ نوم R7 و. روسانو د R7 د راکټ په واسطه یو کوچنی سټلایټ چې سپټنیک 1 نومېدی د 1950 کال د اکتوبر پر 4 فضا ته واستاوه. R7 دونه قوي و چې سپټنیک 1 سټلایټ یې له مځکې څخه ویست او په فضا کې د مځکې پر شاوخوا ایله کړ. دا د انسانانو په ژوند کې یو لوی پرمختګ و، ځکه دا لومړی ځل و چې انسان یې فضا ته ماشین استولی وي. سپټنیک 1 د والیبال د ګند په اندازه یو کوچنی سټلایټ و چې په ځان کې د راډیو ترانسمیټر درلود او له فضا څخه یې مځکې ته سیګنلونه را استول. دې سیګنلونو د بیپ بیپ په ډول غږ کاوه. ساینسدانانو به د دغو سیګنلونو په مرسته د سپټنیک 1 ځای او موقعیت معلوماوه. تر سپټنیک 1 وروسته په دنیا کې د ساینس په برخه کې سیالي شروع شوې، خصوصا د امریکا او روسیې ترمنځ. امریکا دستي او وروسته نور هیوادونو هم فضا ته راکټونه او سټلایټونه واستول. اوس چې موږ د مځکې پر شاوخوا وګورو نو بیخي ډېر سټلایټونه شاوخوا راګرځي او دا ټول د مختلفو او جلا جلا هیوادونو سټلایټونه دي. موږ هم باید کوشش وکړو چې درسونه ووایو او له ځانونو لوی لوی ساینسدانان جوړ کړو او د خپل وطن څخه خپل سټلایټ فضا ته واستوو.